بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. ماشومانو کلاس 7 ساينس ته کوم چې په سرکاري سکولونو کې چې دی ویل کېږي په هغه کې چپټر نمبر 7 دی. د چپټر نمبر 7 نوم دی سولوشن. نو کپرس که تاسو د خپل بک کولاو کې چپټر نمبر 7 کې تاسو سولوشن اوپن کړئ د خپل بک، نو تاسو به د انټروډکشن چې دی هغه ورکړئ. تاسو په دې بک کې دا انټروډکشن چې دا په کومه طریقه باندې ورکړل، دا سبق وزن تاسو ته ماشومانو دا خالص تاسو لپاره دی، وګورئ د کې دی دا به تاسو په لیول باندې ما کوم های سکول سټوډنټ چې دی یا د کالج دی دا غو د لیول چې دی دان دی ځان په پوه کوي. اول په سر د لګما لګل سولوشن چې سولوشن چې دی څه ته وي، دا داسې یو لفظ دی چې د دې زمونږه په ژوند کې ډیر زیات اهمیت ده. څوک د دې اهمیت نه چې انکار نشي کولای. اوس په تاسو تفصیل وایم، خو اول به ځان پوه کوي چې سولوشن دا لفظ یا سولوشن چې کوم سیسته وي دا زمونږ د ژوند لرشي، نو موږ ته بچ ډیر زیات تکلیف. اوس دا سبق تاسو به څنګه تکلیف وکړي. دلته کې مالک له لیمونیډ ډرینک، لیمونیډ ډرینک چې دی هغه موږ څه ته وایو. لکه تاسو یو سیز را لې هغه تاسو اوبو ته چې دی غورځوي، د قصص په دی اوبو کې بیا تاسو لړئ دا پکې حل شي، دغه ته مونږ وایو سولوشن. نو اوس ډېر څیزونه داسې دي زمونږ په روزمره ژوند کې داسې یو کار نشته چې پکې مونږ د اوبو استعمال چې دی هغه نه کوو، خو په دې اوبو کې مونږ څه څیزونه چې دی هغه استعمالو. که پرس که تاسو پخلی ته سوچو کوي یا تاسو ډرینکس ته سوچو کوي یا تاسو د شربتونو ته سوچو کوي، دا ټول زموږ سره سړي دا سولوشنز دي. ټیک شو. نو ځکه دا سولوشن چې دی تاسو په کتاب کې ورکړی دی. لکه پرس که زه اوبه راوالم په ګلاس کې، پدې کې لږ شانتي شوګر یعنی چینی واچوما، او پدې کې لیمن جوس لیمبو راوالم دا غي یو څو قطرې پکې وکوا، نو د دې یو خپل شربت چې دی جوړ شي، هغه چې د مونږ سکو زمونږ تنده چې دی هغه ورکړي. ټیک شو. نو دې ته مونږ وایو لیمونیډ ډرینک یا زویم چې لیمونیډ سولوشن، یا دا زما سره چې دی سولوشن شنو څه دغه کې دی. دا اوبه ما راوغستې، پدې کې ما دا چینی واچولا او ما پکې دا لیمن جوس چې دی دا پکې ما وغورځول، دا پکې ما حل کړو. دا پس کې حل شو، دا په اوبو کې حل شو. نو چې کله تاسو یو سیز را لې هغه په اوبو کې حل کوئ، هغه په اوبو کې حل شي، نو دغه ته مونږ وایو سولوشن. امید کوم دې پورې پوه شئ. مخکې څه کوي لکه شوګر دی، چینی دا، لیمن جوس د لیمبو دا جوس دی، ډیسول ان واټر، دا زموږ سره په اوبو کې چې دی حل کیږي. ټیک ده، په اوبو کې حل شي. لکه دا ګلاس دی، ټیک شو. پدې کې مونږ دا هر څه چې دی دا به موږ غورځول، دا پدې کې چې دی حل شو. دا چې کله تاسو کوي نو دا په اصل کې تاسو یو سولوشن چې دی غس کوي. ټو فارم لیمونیډ زموږ سره چې کوم سولوشن جوړ شي، نو دغه ته مونږ وایو لیمونیډ سولوشن. ټیک شو. ښه. و د سولوشن ډیفینیشن لیکل چې کتاب ته تاسو راشئ چې د سولوشن ډیفینیشن چې دی سره، نو دې کې لیکل ا هوموجینیوس میکسچر وکړي. په دې کې هوموجینیوس میکسچر راغله، په دې میکسچر ځان بوګي. میکسچر موږ څه ته وایو؟ دوا یا د دوو نه زیات څیزونه چې دي هغه موږ میلاو کو، دا زموږ سره میکسچر جوړوي. ټیک شو. اوس په دې کې موږ د اوبو استعمال وکړو، نو دا زموږ سره سولوشن جوړ کی. یو میکسچر مطلب دا دی چې په دې کې ما اوبه راوغستې، د دې کې ما لیمن جوس، د دې کې ما شوګر راوغست، خو دا میکسچر زما سره څه دی؟ هوموجینیوس دی. هومو مطلب دی یونی، یونیفارم. هوموجینیوس مطلب دی یونیفارم. یونیفارم مطلب څه دی؟ لکه تاسو دی اوبو ته وګورئ کنه، په دې کې تاسو چینی حل کړه، په دې کې تاسو لیمبو حل کو. نو اوس په دې کې درې څیزونه دي، اوبه دي، چینی دا، لیمبو دی. نو د دې درې وانو دا شکل چې دی دا بالکل یو شان شي، ځکه ته مونږ وایو یونیفارم، او دغه یونیفارم ته مونږ وایو هوموجینیوس میکسچر. نو دغه شان د میکسچر اپ ټو د دوو اور مور یا د زیاتو سبسټانسز سیزونو از کالډ سولوشن. هغه ته ویل کېږي سولوشن. هوموجینیوس میکسچر چې کله موږ هوموجینیوس میکسچر جوړ کوو د دوو یا د دوو نه د زیاتو سیزونو، نو هغې ته موږ سولوشن وایو. په دې ټکي به غلطي کړئ. هوموجینیوس میکسچر دی ته وایي چې کله تاسو دوه او درې سیزونه د یو بل سره میلاو کوئ او دا ټول چې دي دا بالکل یو شان شي، یو شان رنګ شي، پته به نه لګي چینی پکې کومه ده، لیمبو چې دی هغه پکې کم یو دی، خو د اوبو چینی دا ټول هر څه زموږ سره یو شان شي، دغه ته هوموجینیوس میکسچر چې دی ویل کېږي. ښه. اوس په دې کې سولوشن چې جوړیږي دا زموږ سره د دوو څیزونو جوړیږي. د څونه؟ د دوو نه. په دې کې اولنی چې دی هغې ته مونږ وایو سلوټ. څه ته وایو؟ سلوټ. سلوټ څه ته وکړئ؟
substance هغه سیز that dissolves چې هغه حل کیږي and is present او هغه موجود وي in less amount په لږ مقدار کې نو دغه سیستم مونږه سلوټ وایو په سلوټ باندې ځان پوهږئ ماشومان چې سلوټ چې دی هغه څه ته وایي لکه څنګه کوی دا زما سره یو ګیلاس دی په دې کې ما اوبه واغستې او په دې ته چې ما چینی وغورځوله نو دا چینی چې دا څه کوی substance that dissolves ما دې د چینی وغورځوله دا چینی په دې کې حل کیږي بل خبره څه کړه and is present in less amount او موجوده په لږ مقدار کې وشي مونږ کله دی اوبو ته چینی غورځو نو دا به مونږه د ټیسټ د ذائقې مطابق چې دی هغه غورځو نو دا چینی ما همیشه زموږ سره لګي په اوبو کې چې تاسو کم سیز حل کوئ د دې مقدار چې دی دا به لګي چې سولوشن خبره کوو سولوشن د دوه سیزونو نه جوړ یو سولوټ یو سالوینټ اولنې چې سولوټ هر هغه سیز چې هغه مونږ په اوبو کې حل کوو او په لږ مقدار باندې موجودي نه هغې ته مونږ وایو سلوټ نو دا د سلوشن اولنې انګریډینټ شو ښه اوس دا خو تاسو سلوټ وي اوس سالوینټ له راځم چې دا سالوینټ چې دی دا څه ته وایي ځکه چې ما تاسو ته وایي سلوشن د دوو سیزونو نه جوړ دی یو سیز زموږ سره سلوټ شو دویمې چې دی هغه سالوینټ دی اوس په دې کې غوښ شئ چې سبسټانس ان ویچ سلوټ ګیټ ډیسولوز هر هغه څه چې پای کې سلوټ حل کیږي and is in greater amount او په ډیر مقدار باندې موجود دي هغه ته سالوینټ وایي لکه دا ګلاس ته تاسو ته ما وایي په دې کې مونږ چینی حل کوو دا چینی چې دا سلوټ شو اوس دا په اوبو کې حل کیږي چې کله په اوبو کې حل کیږي نو دغه ته مونږ وایو سالوینټ تاسو یو منټ په دې سلوټ او سالوینټ باندې چې سوچو کوي سلوټ مونږ هر هغه څه ته وایو چې هغه په اوبو کې حل کیږي او دغه اوبو لپاره چې مونږ سالوینټ کې چې استعمالو اوس تاسو لږه اگزامپلز راغستې دي د سولوشن اگزامپل راغستې دي په دې کې به تاسو ماته وایي دا سولوشن تاسو ته وایم خو تاسو به ماته په کمنټ کې وایي چې آیا په دې کې سلوټ کمی و دی او په دې کې سالوینټ کمی و دی لکه اوس یې کوي زموږ سره لیمونیډ سولوشن دی او نه ته ما لیکلی چې د لیمبو مونږ راوالو لکه چینی راوالو اوبه راوالو نو په دې کې دا اوبه چې دي دا سالوینټ دي دا اوبه لګي دا لیمبو او دا شوګر چې دی دا حل کوي دا پکې سالوینټ شو شوګر او لیمن جوس دا زموږ سره حل کیږي نو دغه ته مونږ وایو سلوټس ټیک شو د دې سلو دریو جوابونه تاسو مال لا کوي یو زما سره دی ټینچر که تاسو خیال کړئ تاسو څه زخمی شي تاسو لاړ شئ کلینیک ته ډاکټر یا بابو لګي تاسو له بازه هم باندې چې داسې ریډ کلر اوبه چې دی هغه راکوي ټیک شو نو څه کوي آیوډین ډیسول ان الکوهول دا ټینچر چې دی دا څنګه جوړیږي آیوډین مونږه حل کوو په الکوهول کې نو تاسو ماته وایي چې په دې آیوډین او په الکوهول کې سلوټ کمی و دی او سالوینټ چې دی هغه کمی و دی جواب ماته په کمنټ کې ولیکئ بیا زما سره دی ایر چې دی دا زموږ سره یو میکسچر دی نو په دې هوا کې زموږ سره اکسیجن دی په دې کې کاربن ډای اکساید دی په دې کې نوبل ګیسز دي نوبل ګیسز داسې ګیسز چې سره کار نه اور ډیسولډ ان نایټروجن دا نایټروجن سره سکیږي دا حل کیږي نو تاسو ماته دا وایي نایټروجن یو طرف ته دی اکسیجن کاربن ډای اکساید او نوبل ګیسز بل طرف ته دي نو په دې کې سالوینټ کمی و دی او سلوټ کمی و دی بیا زموږ سره دی پیزي ډرینکس تاسو چې دا کم پیپسي نیکسټ کولا کوکا کولا وغیرہ تاسو تاسو سکي دې ته پیزي ډرینکس وایي دا چې کله تاسو کولا کوي د دې आवाज راوځي او داسې الوزي شانتي ځکه دې ته پیزي ډرینکس وایي نو په دې کې کاربن ډای اکساید او شوګر چې دی هغه مونږ حل کوو په اوبو کې کاربن ډای اکساید ګیس او شوګر دا حل کیږي په اوبو کې نو کاربن ډای اکساید شوګر یو طرف ته شو واټر بل طرف ته شو نو په دې کې سلوټس او سالوینټ چې کمی ودی ماته وایي بیا ګولډ جویلری دا د سرونه چې تاسو کوم زیورات جوړوي دلته کې لیکل الای مطلب دا دی اوس د زیورا کم سر چې دا ډیر زیات پاستای نو د دې د کلکوالي مضبوطوالي لپاره د دې سره بل میټل چې هغه سره ملاوي یا سره سیلور چې هغه ملاوي نه دا لږ مضبوط شي نو دغه ګولډ ته او دغه سیلور یا بل میټل چې سره موږ ملاو کو دې ته بچو بیا الای وای نو اوس د سرو نه چې کوم زیورات جوړیږي پرس کا پاکي الای چې دا زموږ سره 80% ګولډ له او 20% چې هغه سیلور دی نو تاسو ماته دا وای چې په دې ګولډ چې دی دا 80% او سیلور چې دی دا 20% نو په دې ګولډ کې او په سیلور کې سولوشن او سلوټ چې دی هغه زما سره کم یو دی نو تاسو په دې باندې سوچ کړئ سبق چې دی آسان دی که په دې اولنی سبق باندې چې دی تاسو پوه شوئ نو بیا به تاسو ته چې دی څه مشکل نه د لیکل مې ځکه مخکې نکللی ځکه زه لیکمه دا ویډیو چې دی بیا اوږدېږي بیا په اپلوډینګ کې چې دی بیا مسله راځي ټیم چې دی هغه بیا ډېر زیات لري نو که په دې کې څه مشکلات دي تاسو ماته په کمنټ کې چې دی ویلی شئ ان شاء الله میلاو بشو بل لیکچر سره د کلاس 7 تھینک یو ډیر مننه